أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نه پوهېږمه چې غل څوک دی او مل څوک نه پوهېږمه چې غل څوک دی او مل څوک چې راوړي په پښتونخوا باندې یرغل څوک چې راوړي په پښتونخوا باندې یرغل څوک د خیرخوا او د بدخوا پته یې نشته د خیرخوا او د بدخوا پته یې نشته جوړوي په پښتونخوا باندې غوبل څوک جوړوي په پښتونخوا باندې غوبل څوک مونږ په خپلو کې اخطایو یو بل وژنو مونږ په خپلو کې اخطایو یو بل وژنو په سرونو مسلط مو دی یو بل څوک په سرونو مسلط مو دی یو بل څوک السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو مننه کوم د تاسو خو ګورور محمد ابراهیم خیالي وزیر مسخیل د بنو د کرک ترمنځ د ډومیل او د لتمبر په میانس کې د چنغوز غاړې سره نږدې کورونه حال دوبۍ دا تاسو که سوچ وکړئ فکر وکړئ مونږ اصلي دښمن هیر کړی دی په خپله کې سره وژنو دا د دغې به باریک شي تاسو ته نصیحت عنوان څه دی ربعي څه دی عنوان نصیحت یعنی واز پند زه داسې ووایي چې پند وویته وایي ځکه چې یو نصیحت په میستوس بد لګېږي په پښتین باندې نصیحت قدرتي بد لګېږي ویلې چې خدای ورته ورشوي نه دي ورته ته کني سړی ته سړی روغه خبره وکړو سړی سوچ په وکړو چې دا مو د پیدې وکړه که مو د نقصان یې وکړه وی چې خپلو د وژړی پردایو د وخندوي مقصد مې دا ده چې په خپله شي مو سره مړ کړل میش چې حکیم میش دشمن دی د هغې میش طبیعت کتاب کیا خوشول کی تربیر وژني ورور وژني مور وژني خور وژني څه حالات په میش روغلل څه مو نه ولیدل په دا لږ وخت شي مخشه وختي نه شي اوداس نه دي شوي لکه دا اوس چې کیمې فتنې امیر نادلوسا کیږي مونږ په خپلو کې اخطایو یو بل وژنو په سرونو مسلط مو دی یو بل څوک پېښور د پښتنو په وینو سور دی پېښور د پښتنو په وینو سور دی نه پوهېږم ورانوي راله کابل څوک نه پوهېږم ورانوي راله کابل څوک خبر نه دی چې مونږ خپلې مټې پرې کړې خبر نه دی چې مونږ خپلې مټې پرې کړې خبر نه دی چې راوړي راله مقتل څوک خبر نه دی چې راوړي راله مقتل څوک آخر پوی بشي په ځان خیالي وزیره بالکل نه پیږي الله دا پوی کو الله دا پوی کو آخر پوی بشي په ځان خیالي وزیره لیونی نوی تر عمره تل څوک لیونی نوی تر عمره تل څوک میشته د الله هدایت وکړي کنې میش چې غوشیوریږي څه د دې شیطون طبیعت پرېږدي څه هیرې د خو سل مړاوي چې داسې مړاوي څه هیرې د خو هره سل مړاوی شي ځکه دی چې خو یو د بل حیا خو نشته دی که نه خو مقصد دا چې اوس دا مړي کې اخر وباوته چېرته سې و چېرته اوسېږي و څه و خدای ته ځواب ورکوي خو په دنه دا شادو چې د شیطون طبیعت نه وکړي شیطون نه وماني غوسه سړا کي او چې کیما دو کنه شیطون په مخ ووایي بسم الله تېره کړي اعوذ بالله تېره کړي
چې غوسه دیر شي وایي چې چکشه وشورېږه د استراب کا ایزینا بیا چې کیما دوکانه بیا کښېنه چې شیطون دې کله وخلي بیا سمله په مځکه باندې چې په دې شیطون نه پرېږدي بیا یې به وڅښه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا دوا استغفار ویا نور هغه میږ یوه نه کي په سل کښې وچ د شیطون داسې طبیعت کې داسو چې ماشاءالله داسې د میږ د خپل پلورو د خوش پیغمبر د خوش الله میږ چې کومه د طبیعت نه کي لکه څنګه چې میږ د شیطون کې که په دا مضرینه بدیږي الله مو یې بد ما کا او دا د نصیحت کا بد در باندې لګیږي الله دا در باندې ولګوي خوږ لکه ګوړې شکرې شاد و آباد مو غوړو تلته ترل ننګیالي اوسئ توریالي اوسئ بریالي اوسئ مننه